د غزل نه مخکې دغه دوه درې بیته دي چې د مینې په دنیا کې په دنیا خبرې وکړه، د مینې په دنیا کې په دنیا خبرې وکړه، راځه کنه جانانه یو ځل بیا خبرې وکړه، او د تورو غنم رنګو د ژړا خبرې مه کړه. ضیاءالله صاحب د تورو غنم رنګو د ژړا خبرې مه کړه، د ښکلو په څلور قسمه خندا خبرې وکړه، او نور بس که د خزان خبرونه مه راوړه نسیمه، نور بس که د خزان خبرونه مه راوړه نسیبه، او زمونږ په خړه خاوره د ښکلا خبرې وکړه. او دغه غزل دی چې لکه په ډډ د دې چنار کې چې لمبې ولګي، ستا د راتلو هر یو امید ته مې طالع ولګي، او دې معززو ته په مینه کې پیتې ولګي، مونږ چې مین شو نو پانسۍ ته مو تختې ولګي، او د کامیابۍ پته به لګي بیا په بل جهان کې، د کامیابۍ پته به لګي بیا په بل جهان کې، په دې جهان که پرې اوږدې اوږدې جنډې ولګي. او عمران صاحب دا یو شعر پکې دی چې تا جدا کړل بې پروا دې کړل خواږه پښتانه، چې تا جدا کړل بې پروا دې کړل خواږه پښتانه، دغه لیکل دې د تورخم په دروازې ولګي. او زه ته خمار خمار را وګوره زه هم در ګورم، زه ته خمار خمار را وګوره زه هم در ګورم، کیدای شي زړه دی که دې سترګې په ماښې ولګي. او حق لکه لمر او نالیدونکې ښاپیرک وګڼه، لمر بدنام نه دی ښاپیرک ته دې چشمې ولګي. او غزل د خیال په باب صاحبه مخ په وړاندې بوځه، غزل د خیال په باب صاحبه مخ په وړاندې بوځه، صرف دا نه دی چې مضبوطې قافیې ولګي. او شهزاده دا مې د دې ملک څه عجیبه قانون دی، شهزاده دا مې د دې ملک څه عجیبه قانون دی، چې یو باچا شي نو بیا بل ته زولنې ولګي، چې یو باچا شي نو بیا بل ته زولنې. ډېر ښه شهزاده صاحب، ډېر ښه.